ماشاءالله جی پدې خان هو ته وویستل خو موږ پښتانه بس دا ویډیو نه شیر کوو. موږ پښتانه به چېرته د پدې خان ډانس شیر کوو، داسې اصلاحي ویډیو به نه شیر کوو. موږ د دوی چېرته اصلاحي ویډیو شیر نه کړله، خو که موږ ګورو د دوی ډانس به شیر کوو، نو دا خلک مجبوره شي او دې ډانس ته راشي. یا دا ویډیو به دومره شیر کوئ دومره چې ټول پښتنو ته ورسي پدې خان چې کوم دی ډانسونه پرېښودله او اصلاح طرف ته راغله. دا څنګه راغله، ولې ورته داسې دغه راغلي. نو دا د دې ویډیو په تاسو باندې ګورم. د هغې نه مخکې یو څو خبرې تاسو سره کوم چې پدې خان چې کومه ده نو تاسو به پېژنئ چې دغسې ډانسونه یې په سوشل میډیا باندې کوله، خو بس هغې ته بس یو اصلاح وشوله او اصلاحي پیغام یې راوړلو چې ما ډانسونه نور پرېښودله. راشئ تاسو د دې ویډیو ټول ناول وګورئ، خو دا ویډیو به خپل ټول دوستانو سره شریکوئ. دا تاسو وګورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. په ما ګرانو قدرمندو زما خوږو خوږو د تروړې زامنو د دنیا په هر یو کور کې چې هر یو پښتون زما د تروړې زوی ما ګوري، ستاسو د ټولو ډېره زیاته شکرګزار یم. ډېره مننه. او شاهنام خان چې ما له څومره عزت راکړی، زما د معذورانو بچو په سر باندې لاس ایښی دی او اول سر کې دې ما د اواز اوچت کړی و. زما د الله د سهارې نه یوه بله یوه سهاره هم نشته دی. پاک رب العالمین دې دوی له نور هم عزت او کامیابي ورکړي. الله دې دوی ټول په خپلو بچیانو باندې خوشحاله کړي او چې دوی سم وایي نو په سر سترګو باندې ما ته قبول او منظور دي او انشاءالله هېڅ قسمه داسې شکایت به زما ټولو ښه ملګرو دا تاسو وکتله چې شهرام خان متاثره شوی و او دغسې ډانسونه یې پرېښودله او راغله صحیح ویډیوګانو ته. یا ډېر زیات د خوشحالۍ خبر دی. دا ویډیو ټولو ملګرو سره شریکه کړئ. دا ویډیو ډېره شیر کړئ چې دغسې ټول پښتنو ته پته ولګي او د دې سپورټ وکړي. نو د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه. سید جان افیشل چینل او پیج هم درسره لایک کړئ. ډېره مننه. والسلام.